سوشل میډیا ته به راسو، دغه بعضې خلک د دنیا خلک سره بحث کوي، مناظرې کوي. بیا په دې ټولنه کې 80% داسې خلک دي چې هغه دغه بحثونو لکه ډرامې او شایستې ګوري عادت کړي دي، هغه مجبور مکلف دي چې د دوی بحث وګوري. په دغه بحثو کې د دوی خپله ګټه ده. ولا په ټیک ټاک کې شروع کړم د وطن له غمه څوک نه ده ماړه، که په فیسبوک کې شروع کړي د وطن له غمه څوک نه ده ماړه، که په بله رسنۍ کې لګیا یي. هر سړی تر خپل وخته پورې یو هدف لري او هغه هدف یې دا د ځان مشهور کوي. لکه څه وخت مخکې ولي الله ورور خلک وایي چې 1,83,000 یې وګټل په یو لایف باندې. که چېرته ده دا ځان دومره نه وی مشهور کړی دی 1,83,000 نه 183 افغانۍ چا نه ورکولې، خو این د دې یو کاروبار ده. داسې څوک به راجګېږي د اسلام په هکله به ځان به د اسلام داعی ګڼي، څوک به د وطن په هکله، والله بالله چې د ټول په همدغه کې کاروبار روان ده. څو ورځو راهیسې په انټرنیټ کې دا د څه خلک چې دي په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب کې نیم د حسیب په خوا دي، حسیب زنده باد او رحمت الله نوروز وتښتېده، نیم بیا وایي چې رحمت الله نوروز زنده باد او حسیب سره د بحث نه ده. موږ او تاسې غریبان همدا ویډیوګانې به ګورو. قسم په رب چې د دوی ټولو همدغه یو میشن ده په دغه کې. تاسې به د کوزې پښتونخوا ورونه وینئ یو جنګ وکړي، هغه د دغه ویډیو سر ته ورواچوي، نور څه ویډیو ګوري تر اخره پورې کښېنوي. یو پیر ته ورسي داسې کړي داسې کړي، یو په مایک کې وایي یو داسې ځای ته ځمه چې تاسې به کله نه یې لیدلی، بیا سې اخر کې کښېنوي. په دغه خپله دی دغه خپله ویډیو مخ ته ولي، دغه خپل که ته د یو چا ویډیو ته وګورې، که دې په مینه وکته او که دې په هسې مخې ته راواوښته، هغه د تا 100-200 ملګرو ته نوره ځي. نو د دوی دغه کاروبار ده. مطلب مې په دې نه د دوی دا خپل کاروبار کوي، خو موږ او تاسې باید دې شته هوښیار یو، څوک هم غلط نه کړي، د حسیب او د نوروز په سر جنګ ونه کړو، موږ د خپل وطن غم وړو. او زه خو خپله والله چې د رحمت الله نوروز په طرف یم، هغه مې د ما داسې د خوښې شخصیت ده، ځکه چې ډېر ښه پوی لري، استعداد لري، فصاحت لري، خبرې هر شی ډېر ښه دي. او حسیب ځواک سره ډېر نه یم بلد. حسیب ځواک اکثره وخت له خپل کوم لیمټ لاین چې دی هغه نه وځي، لیمټ کراس کوي. خو خیر هغه نه به هم الله دې هدایت ورته وکړي که کوم ځای کې مشکل ولري. خو رحمت الله نوروز از دی ګریټ، او رحمت الله نوروز خو د مونږ پیر ده او ښه سړی هم ده، اخلاقي سړی، مل نږدې لیدلی، او که چا چې په میډیا کې لیدلی هغه د هغو خبرو ته زه ورسره نږدې کېناستلی یم. ښه سړی ده. که نور ملګري دي، اوس جاوید ابراهیمي صاحب یې ملګری ده، څومره ښه سړی ده. محمد الماس یې ملګری ده، څومره ښه سړی ده. عبدالله ریحان یې ملګری ده، څومره ښه سړی ده. داسې هغه یو مولوي صاحب نوم یې والله رشکویر ده، هغه یې ملګری ده، څومره ښه سړی ده. او نو په دغه اړه یو څوک پېژندل کېږي له ملګرو نه. خپله د حسیب ځواک په طرف نه یمه، د رحمت الله نوروز په خوا یمه. خو تاسې په دې پوه اوسئ چې دغه لایفونه مایفونه چلول د بیل حساب ده. اوس کېدای شي ځواک دې ته دا مسله راپورته کړي، حسیب ځواک چې راځه رحمت الله نوروز ډېر مشهور دی، د خلکو کې د خبران چې زه نور هم مشهور شم، کېدای شي همدا ارتباط باندې هغه دغه خپل کار یې وکړي.